د ملي دفاع وزیر ملا یعقوب خبرداری پر افغانستان هر برید به سخت ځواب ولري. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ او جوړ واوسئ. تېره شپه د افغانستان په ختیځ او سویلي پولو کې یو ځل بیا تاوتریخوالی زیات شو. د راپورونو له مخې د پکتیکا برمل، د پکتیکا ځینې سرحدي سیمو او همدارنګه د کونړ او کندهار په مربوطاتو کې د درنو وسلو ډزې او هوایي بریدونه شوي دي. عیني شاهدان وایي چې د شپې ناوخته زورورې چاودنې واورېدل شوې او خلک اړ شول چې خپل کورونه پرېږدي او خوندي ځایونو ته ولاړ شي. د دې پیښې په تړاو د افغانستان د ملي دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد توند غبرګون ښودلی دی. نوموړي ویلي چې د افغانستان پر خاوره هر ډول تیری ښکاره سرغړونه ده او افغان ځواکونه به یې پر وړاندې لازم او مناسب اقدام وکړي. هغه زیاته کړې چې د هیواد دفاعي ځواکونه بشپړ چمتووالی لري او د ملي حاکمیت ساتنه د دوی اساسي مسؤلیت دی. د سیمې اوسیدونکي ادعا کوي چې په ځینو کلیو کې ملکي کورونه زیانمن شوي او خلکو ته مالی تاوانونه اوښتي دي. که څه هم د تلفاتو کله شمېر لا تایید شوی نه دی، خو سرچینې وایي چې وضعیت ترینګلی دی او د اندېښنې وړ دی. د سرحدي سیمې قومي مشران د جګړې د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګندوي او غوښتنه کوي چې د ستونزو حل لپاره دې سیاسي او ډیپلوماتیکي لارې وکارول شي. له بل پلوه امنیتي سرچینې وایي چې افغان ځواکونه پر پولو خپل حضور زیات کړی او د هر ډول احتمالي تحرک پر وړاندې تیارسۍ نیولې دي. د ملا یعقوب په وینا افغانستان د سولې غوښتونکی دی، خو که پر مرګ جګړه وتپل شي نو ځواب مو پیاوړی حساب شوی وي. سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې دا وروستي بریدونه د دواړو هیوادونو اړیکې له جدي ازموینې سره مخ کوي. هغوی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي ښایي سیمه له نوې بې ثباتۍ سره مخ شي. تر دې مهاله د مقابل لوري رسمي دریځ نه دی خپور شوی، خو افغان چارواکي ټینګار کوي چې د هیواد ځمکني بشپړتیا سره کرښه ده او هیڅ ډول تیری به ونه زغمل شي. نور جزئیات به له رسمي سرچینو سره د تایید وروسته خپاره شي، خو تر اوسه وضعیت حساس او د پام وړ بلل کیږي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.